و الله ته تر ټولو زیاته غوسه پر کومه ګناه باندې ورځي. هر ګناه باندې الله ته غوسه ورځي، خو لیکن 15 ګناهونه داسې دي چې الله ته تر ټولو زیاته غوسه پر هغه باندې ورځي. نو خیر دا پیغام یو واري واوري او د الله درزه په خطر باندې د سره شیر کوي او چې خپل هم د دې ګناهو څخه محفوظ سو او بل څوک هم د دې ګناهو څخه راوګرځيږي. اوله ګناه چې دی هغه په دې کې شرک کول دي. شرک یو داسې ګناه ده چې الله رب العزت دا مشرک انسان نه په دې دنیا معافوي او نه په آخرت کې معافوي. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ هغه ول کچېری ز کور ته ورغلم او زما د زنانې سره پرېدای سړی وو، بل سړی و بل څوک، نو زه په تور باندې هغه ختم کم، داغه کار به په تور باندې ور ختم کم. دا خبر ولاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې والله زه تر سعد لا هم زیات غیرتمند یم، زما د پالا قسمی زما څخه بیا زیات غیرتمند الله دی. یعنی الله دا نه برداشوي چې داغه په خدای کې تبل څوک داغه سره شریک جوړ کړي. نن سبا که څه هم د عقیده په لحاظ سره موږ مشرکان نه یو، خو لیکن بعض رسومات بعض رواجونه داسې دي چې هغه د مشرکانو د موږ کوو، لکه یو قبرستان ته تلل، الته یو ډبره راخیستل او دا ویل چې په دې ډبره کې شفا ده. یعنی دا د شرک هم یو صورت دی.